بسم الله الرحمن الرحیم. منګه دوه درس اغوستي نن چې دی دریم درس دی د الف نه تر خا پورې. نن راځو دریم درس ته. د دال نه انشاءالله تر زا پورې به دغه درس اخلو. اول نمبر کې چې دی دال ورپسې چې دی ذال ژبه به راوړئ دا پاسني غاښونو سره لکه څنګه چې د سا مخرج و. ذال را ورپسې چې دی زا دا پاسني او لاندني غاښونه به وجنګوئ. زور به ورکئ نو اواز خپله راوځي زا. تاسو یې را سره یو پیره واورئ. دال 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 زال 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 را زا اوس راځو د لمانځه رکعتونو طرف ته. موږ په دې تیر او اول درس کې د سهار د لمانځه رکعتونه ویلي وو. په دویم درس کې د ماسپښین د لمانځه ویلي وو چې 10 رکعته دي. اوس د مازدیګر لمانځه. مازدیګر لمونځ 4 رکعته فرض لري چې اولني 2 ډک دي، ورپسې اخرني 2 تش رکعتونه دي. 4 رکعته دي، اولني 2 ډک دي، یعنې اخره کې به پکې سورت لوستل کېږي د الحمدلله وروسته، او وروستني 2 تش دي وللضالین پورې به ویل کېږي او بس. تیر درس کې موږ د اوداسه فرضونه ویلي چې هغه 4 دي. اوس په دې درس کې راځو د اودس ماتونکي وایو چې دا 6 شیان دي. اول هر هغه شی چې د دواړو لارو څخه خارج شي، یعنې د مخکې لارې او شا د لارې څخه تشې بولې ډکې بولې بادي. دویم نمبر کې په ډکه خوله باندې قی کول، یعنې کانګې کول اودس ماتوي. خوب کول هم اودس ماتوي. په زوره په قهقه باندې خندا هم اودس ماتوي. خاوند د رکوع او سجدې وي نه د جنازې لمونځ، یعنې د جنازې لمونځ چې دی اودس نه ماتېږي خو لمونځ ماتوي. په لمانځه کې لیونتوب هم اودس ماتوي. یو دم سړی صاحب مانځه کې کار پرېږدي دا هم اودس ماتوي، دا لیونتوب حالت ته لاړو. یو سړی دی په لمانځه کې راولوېد او بېهوشه شو، بېهوشي هم اودس ماتوي.